بسم الله الرحمن الرحيم. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د مجلس له پریکړې سره سم د افغانستان بانک د ناستې په تعقیب په مالیې وزارت کې د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د اقتصاد، صنعت او تجارت د وزیرانو، د افغانستان بانک د رئیس او معاون، د مالیې وزارت د معینانو او اړوندو مسؤلینو په ګډون د ټیټي د پیسو د انتقال او افغانستان ته د اړینو توکو د تورید لپاره د لازمو اسانتیاو برابرولو په موخه د مالیې وزارت په خیبر سالون کې ناسته وسوه. تجارانو په حیرتان بندر کې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او د مالیې وزارت ژمنه وکړه ترڅو یادې ستونزې په عاجله توګه هوارې کړي. همدارنګه بهرنیو تخنیکي کارګرانو ته د افغانستان د ویزې د تمدید او د افغانستان صادراتو لپاره د لازمو تدابیرو او اسانتیا اړوند هم لازمي پریکړې وسوې. بانک یک طرح در اونجا جور شده است، در اونجا مواد اولیه و بعض مواد ضروری در اونجا گنجانیده شده است. ما این فیصله را کردیم که بخیر خدا خواسته باشد امروز انتخاب کردیم امروز همراه شما بزرگوارا یک جلسه دیگه بگیریم که دیگه کدام چیزهای دیگه ضرور است که ما در قدم اول در پهلوی مواد اولیه ما اونا را هم شامل لیست بسازیم و بعدا مسئله تیتی را خدا خواسته بود شروع بکنیم، بانک ها را تا یک اندازه به شکل مشروط اجازه بدیم و کار به خیر شروع شود. د ناستې په پای کې د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال ښاغلي عبدالسلام حنیفي د خصوصي سکتور استازو، سوداګرو او فابریکو خاوندانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولو ستونزو ته په تدریجي توګه رسېدنه کیږي او د حل لپاره یې لازم تدابیر نیول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د اقتصادي چرخش د ښه فعالولو او د کاري فرصتونو د ایجاد په موخه له اړونده هیوادونو سره خبرې روانې دي څو د ټاپي، کاسا او ټاپ په شان لوی بین الدولتي پروژې پیل سي.